هیواد مو آبادیږي ان شاء الله جوړیږي چټګم اخلي دازل پر مغزي روانېږي شمله د ټیټه مشه آباد سیوادانا غازی افغان. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د دې محسوس سړک رغنیزې چارې په منظم ډول جریان لري. د زړه د اریانای مسکن د احمد شای تیارې شوې در نورکې اوس ټول رڼا رڼای. دغه سړک چې د سټیډیوم جنوب لویدیځ طرف ته د غازي مینې څخه شروع بیا د بازارچې تر سړک پورې غځېدلی دی. تقریبا 2 کیلومتره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري. ګلاب ځوانۍ مو درځار کړلې جانانا غازی افغانستانا غازی افغانستانا غازی. د همدې سړک رغنیزې چارې تقریبا 1 میاشت مخکې را شروع شوي دي او پاته کارونه به یې ډېر ژر بشپړ سي. ان شاء الله جوړیږي چټګم اخلي دازل پر مغزي روانېږي شمله. د همدې سړک په اساسي رغولو سره د دې لارې تلونکو کسانو او د همدې سیمې اوسېدونکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. سړک په جوړېدو سره ګرد ولس خوشحاله دي، ګرد ښار خوشحاله دي. موږ ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته دا سهولت را سم کړي، را جوړې کړي. د دون اوبه مرداري پر دې لارې باندې خټې به وي، کیسه به ورسره نه. اوس موږ دونه په خوشحاله یو چې باران د خوشحالۍ څخه اریان چې څه ووایي اوس درته نه. ډېر په خوشحالۍ ډېره مهرباني او ستاسې ډېر کور ودان چې زموږ سره مو دغه همدردي وکړله. موږ ډېر له ښاروالۍ څخه خوشحاله یو چې دغه کار یې مخته ورسوي. دا د ډامبر ده. افغانستانا غازی افغانستانا غازی افغانستانا. هیواد مو آبادیږي ان شاء الله جوړیږي چټګم اخلي دازل پر مغزي روانېږي شمله د ټیټه مشه آباد سیوادانا.